الله سبحانه وتعالی قرآن کې داسې نه وایي چې دا روژه نیول یو فرض دی. مونږ خبر یو چې دا یو فرض دی او مونږ ته ویل شوي دي چې دا فرض دی. خو ستاسو د یو خبره له غور وکړئ. الله قرآن کې دا نه وایي چې ستاسو له روژه هر صورت کې نیسل دي. هغه خدای دی، هغه داسې ویلی شو. هغه داسې ویلی شو چې دا زما حکم دی، روژه ونیسئ. خو هغې ژبې ته غور وکړئ کوم چې الله قرآن کې استعماله کړې ده، کومه چې سم زړه او د روح کې کوزیږي. الله څه داسې وایي: یا ایها الذین آمنو، ای هغې خلکو کوم چې په ما ایمان راوړی دی. الله سبحانه وتعالی وایي چې دا مونږ د امانه خلک یو، د اعتبار خلک یو، هغه خلک یو کوم چې د الله سره تعلق جوړوي. مونږ بس د کاربن مواد نه جوړ انسان یو، خو بیا هم الله د غوښې جوړ انسان له یو اعلی مقام راکړی دی. ایمان ورته راکړی دی او د خپل پہچان راکړی دی. او مونږ ته یې ویلي دي د خلک د امانه او ایمان، د خلک چې چا دنیا رب سره تعلق دی. نو الله تاسو ته دا ویلو نه مخکې چې څه کول دي، الله ستاسو درجه بلند کړه. او الله وایي: یا ایها الذین آمنو، ای هغې کسانو کوم چې په ما ایمان راوړو. او بیا الله وایي: کتب علیکم الصیام، ستاسو ته روژه ساتلو نه ویلي دي. کتبه په عربي زبان کې کتبه پاسیو فارم کې دی، یعنی د دې له آسان جوړولو لپاره دا ویل شوي دي. الله د مونږ دپاره روژه اسانه کړې ده، نو د کتبه مفهوم دی ځه لاړ شه وکړه، نو د پاسیو فارم کې دی. نو الله دلته خپل رحمت ښیي. الله نه غواړي چې د تاسو باندې ډیر بوج راشي، چې تاسو له تکلیف وي. ستاسو لپاره اسانی او بھلائی غواړي. الله وایي: کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې خلکو روژې نیولې دي. مطلب چې د نورو قومونو او نسلونو هم داسې کړی دی او ورنه فایده یې اخیستې ده. نو تاسو یوازې نه یې. تصور وکړئ چې تاسو جیم ته اول ځل ځئ او خپل په شان د چاته وګورئ کوم چې وزن اوچتوي. نو تاسو چې ورته وګورئ نو وایئ چې هغه هم دوه زما شانتې لاسونه دي، چې هغه کولی شي نو زه هم کولی شم. او دا شی تاسو ته موټیویټ کوي. الله هم موږ ته موټیویټ کوي او وایي چې دا تاسو نه مخکې قومونو هم داسې کړی دی. او بیا الله آخر کې وایي: لعلکم تتقون، چې تاسو تقوا حاصل کړئ. تقوا او د خدای شعور. نو څوک هم چې تقوا لري نو هغه د الله محبت لري. او څوک هم چې تقوا اختیاري، په هغې خدای خپل خاص رحمت کوي او د هغې دپاره جنت، ابدي نعمتونه او سکون دی. نو د رمضان آیتونه د مینې آیتونه دي. د قرآن کریم یو د مینې خط دی د بندیانو او د خالق منځ کې. د الله سره حقیقي محبت کولو والا هغه دي کوم چې د نورو ته نصیحت کوي. هغوی خلکو ته نصیحت کوي کوم چې د رحمت او د مینې لار نه لرې شوي دي او د خطرناکې لارو باندې وتلي دي. او د الله سره مینه کولو والا خلک د خپل نږدې خلکو فکر کوي او کوم چې د الله لارې نه لرې شوي دي. او تاسو د خدای مینه هم د قرآن آیتونو کې ګورئ. الله قرآن کې داسې نه وایي چې روژه وساتئ. الله په ډېرې مینې او نرمي سره وایي چې ای هغه خلکو کوم چې په ما ایمان راوړی دی. تاسې مخاطب کولو سره خدای ستاسو درجه بلند کړه، څنګه چې دا روژه تاسو نه مخکې هم قومونو منځ فرض شوې وه. نو د غیر فعال یعنی کې د پاسیو فارم کې ویل شوي دي چې اسانه دی ښکاري، او چې تاسو تقوا او د خدای شعور حاصل کړئ. او داسې خدای خپله مینه او خپل رحمت ښیي چې تاسو سره هر څوک مینه وکړي او د خدای مینه نه وي نو هیڅ فایده نه لري.